تقریر نه پس د فخري جندول زمونږ ضلعي صدر حاجي بادر خان هغوی بیمار دي نو د هغوی زوی راغلی دی ملک عبدالرشید نو د هغه ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او تاسو ته مخاطب شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډېره مهرباني تاسو د ضلعې د مشرانو په شارټ نوټس باندې راووتئ او د هغه پاکستانیانو د هغه پښتنو په غم کې کم چې د دې ملک نه بار دي دې ملک ته روپۍ رالیږي د دې ملک ته زر مبادله رالیږي د دې ملک دا ملک پاکستان په هغې چلیږي. زه نن ډېر په افسوس سره وایم چې د هغه خلکو نن هېڅ تپوس نشته. دغه خلک چې دا نن خلک چې په کوم حکومت کې ناست دی دا یې سپورټ کوو دی ولا د هغه ځای نه د ټرمپوي او د سعودي عرب نه دا بیزوګۍ نه راغلي وو صرف د یو ووټ دپاره. زه ډېر په افسوس سره وایم چې نن هغه خلک په ډېر زیات تکلیف کې دی. هلته مړي پراته دي د 36 او 40 ګنټو نه ډېر زیات مړي پراته دي خو هېڅوک یې تپوس نه کوي. نه څوک شته چې د هغې تپوس وکړي نه د پاکستان امبیسي تپوس کوي نه هغه سفیر تپوس کوي. د هغه سفیر په ځان پسې موبایل بند کړی دی. پرون خلکو مطالبه کوله دا سفیر دې برطرف کړي. زه د هغې د برطرف کېدو مطالبه نه کوم. زه دا مطالبه کوم چې هغه سفیر دې په هتکړو کې واردلی شي ګرفتار دې کړي او دلته پاکستان کې په جیل کې واردوي. دا کومه خبره ده؟ دا کومه خبره ده چې هلته به څوک د پاکستانیانو په مړ کېږي او دغه بیا وایي چې یاره سفیر مو برطرف کېده. هېڅ خبره نه ده چې څو پورې دا سفیر ګرفتار کړی نه وي پاکستان ته نه وي راوستی نو د هغو پښتنو هلته مسایل نه حل کېږي. زه یوه خبره ډېره واضحه کوم چې موږ عوامي نیشنل پارټي صرف او صرف د پښتون خبره کوي یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ خبره نه کوي. هغه کو په هره پارټۍ کې دی د ټولو پښتنو موږ خبره کوو د ټولو پاکستانیانو خبره کوو. دلته باچا خان ایرپورټ بند دی. زه دا پرزور مطالبه کوم د حکومت نه چې دا باچا خان ایرپورټ دی زر تر زره کولاو کړي او د دې فلایټونه هم داسې واګي چې دا خلک زر تر زره د خپل کور ته راشي. نن په دغه د هندوستان ټیکټ بیګاره د یو کس خبره کوله اول بیګار ویل د هندوستان ټیکټ په 800 ریاله باندې دی. یو هندو ملک خپل مسلمان ورونو ته خپل د ملک خلکو ته ریلیف ورکوي او په 800 ریاله باندې ټیکټ ورکوي او زمونږ د پاکستان چې څنګه مخکې دا هیسټري ده او ماضي ده نو چې کله مصیبت راشي موږ د هغې نه پیدا لو. زه نن ډېر په افسوس سره وایم چې د نن د 800 ریالو ټیکټ 3000 ریالو ته ختلی دی او هېڅوک یې تپوس نه کوي. دا د ډېره د افسوس او د دې حکومت نه د شرم خبره ده. زه بیګا پرون موږ په مونډه کې احتجاج کوو نو پی ټي آی والا که خفه شو ما ویل یاره که ته پرې خفه کېږې ویل چې مطالبه کوو خو زه د امریکې والا نه مطالبه وکړو چې یاره ډونالډ ټرمپ صاحب راشه او زموږ پښتانه په بد حال دي د دې تپوس وکړه. زه ډېرې خبرې کول نه غواړم. بابا ناجوړ او تاسو ته پته ده هغه کرونا بیمار دی نو هغه په خپله به راته دلته خو هغه د دې وجې نه رانغځي راولېږلم ډېره زیاته مهرباني. خو زه دا دوه درې مطالبې زر در کوم چې یو د باچا خان ایرپورټ کولاو کي بل دا پښتانه چې کم هلته په دوبۍ کې دي په سعودي عرب کې دي نو دا یې زر تر زره پر پرې په د دې نه د پرې د جازونه وچلوي 2 روپۍ هم دې ته نه الي د هغو سره د خپلې د انډیوالۍ روپۍ نشته دی. خلک 3 میاشتې وشوي چې په دیرو کې بند دي ناست دي د انډیوالۍ روپۍ اوس نشته دی. بل دا چې کله پښتانه راځي چاته چې په سفارش باندې د وزیرانو ټیکټ میلاو شي د وزیرانو په سفارش باندې نو هغه په ملتان کې کوزوي په لاهور کې کوزوي په کراچۍ کې کوزوي. دلته زموږ سره ډېر بلډینګان شته د حکومت سره. پېښور یونیورسټي بنده ده
ټول یونیورسيټي سرکاري بند دي دا یونیورسيټي یو د قرنطینه سنټر کې او کم پښتانه چې د بهر نه راځي نو دیو طریقه صحیح ټیټ ټاټ سہولیت ورکړي دغه زموږ مطالبې دي او په دې کې عمل ونه شو نو انشاءالله تعالی د احتجاج دا سلسله به بیا نوره اوږده کېږي د خیره سره ډېره زیاته مهرباني دا د عوامي نېشنل ګوند مشر حاجي بهادر خان صاحب فرزند محترم چې خبرې کولې دلته د عوامي نېشنل ګوند په لا ډېر ملګري راغونډي او خبرې کوي عمران ټاکور او دغسې نور د هغې مشران چې کوم دي په احتجاج کوي د خپلو پاکستاني وروڼو لپاره کوم چې په هیواد نه بهر د ملک نه بهر په مختلفو غربي هیوادونو کې په مشکلاتو کې نښتي دي موږ به عمران د دې عوامي نېشنل ګوند نور مشران لکه ښاغلی محمد زیب او دغسې نور تاسو په سکرین باندې نه د سیول سوسایټۍ ټول نمایندګان موجود دي حسین شاه حاجي صاحب او دغسې د دې نور مشران لیونی که څوک په دار ویروي موږ ته د یار د دود په دار ښکاري موږ یې د ژوند د خپلې نښې ګڼو چاته به ګل چاته به خان ښکاري زه اوس د عوامي نیشنل پارټۍ کوزدین سینه نایب صدر ملک سجاد ته خواست کوم چې هغه صحیح ته راشه تاسو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر زیات قدر منو عزتمند عوامي نېشنل پارټۍ د کوز مشران زموږ صاحب مرکزي سینیر نایب صدر او د پارټۍ ټول کارکونانو ملګرو السلام علیکم زه د عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ملګرو او د ملګري وکیلانو ډېر زیات مشکور یم چې هغو په ډېر شارټ نوټس زمونږه د ډاکټرانو جوابه د خاطره هغه ګڼه او دغه نه ده جوړه کړې خاص ملګري تنظیمونو ملګري راغوښتي دي که په دې باندې زموږ چې کوم مقصد دی هغه نه راوځو هغه پوره نه شو نو بیا به مونږ انشاءالله راوځو ګرانو ملګرو زمونږه چې په سعودي عرب کې کوم ملګري په کوم تکلیف او په کوم مشکل کې دي د هغې نه ټول خلک خبر دي په کورونو کې د ښځې خبر دي چې کوم مشکل او کوم تکلیف دی هغو ته د هغو دپاره د حکومت د عمران خان چې دې خلکو دپاره څه سیالي کړي هغه د مړو پراته دي هلته په لارو کوڅو کې څوک یې راته تپوس نشته موږ خصوصي دا مطالبه کوو چې هغه دې فوري طور په دې باندې سعودي حکومت سره رابطه وکړي او زموږ د وروڼو زموږ د خپلو خپلوانو زموږ د خلکو دې تپوس وکړی شي او د دې فوري څه بندوبست وکړی شي د هغو د راوړو نه هلته ښخولو یې څه بندوبست نشته چې فوري طور د هغو څه بندوبست وکړي ګرانو ملګرو ګرمیله مشران هم زموږ داسې هغو به خبره کوي خو زه یوه خبره ډېره ضروري ګڼمه زموږ په دې ضلع کې د کرونا د مرکزي نایب صدر په مشرۍ کې حکومت ډېر مهرباني